السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو بخیر. یو ځل بیا په خپل کلي شانګله کې او خاص کر بیا په لاړۍ کې که تاسو وګورئ ملګرو، مازدیګری ټیم دی او خوړ غاړه ده، نو د دې زیاده نعمتونه دا په هر ځای کې نه دا الله تعالی هر چاته نصیب کوي. نو که د دې زیاده تاسو یخې اوبه وګورئ، بیا د دې زیاده د چینو چې کومې قدرتي اوبه راخېږي هغه وګورئ، د دې زیاده خوړونو د شنار او بیا غیر چاپېره که تاسو وګورئ د دې زیاده شین ماحول، نو دغسې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي په سورت الرحمن کې چې فبأي آلاء ربکما تکذبان، انسانه ته به زما کوم نعمتونه چې دي هغه دروغ کوي. نو راسئ چې دغه شنې د الله تعالی د نعمتونه خلکو ته وښیو او د دې سره مینه وکړو او خپل ځان چې دی هغې کې بدلون راولو، خپل نوي نسل ته د بدلون یو سوچ ورکړو چې په دې کلي کې دغه شنې نعمتونه دي، داسې ښکلاګانې دي څنګه چې دغه شنې د اوبه صفا دي. راځئ چې د حسد، د بغض، د کینې او د دې نه تیر شو، دغه شنې خپل زړونه صفا کړو، خپل نسل را بیدار کړو. دغه شنې چې دې کلي کې کوم نعمتونه چې دا موږ له الله تعالی قدرتي راکړي دي چې د دې خیال وساتو او بیا د دې کلي چې کومې ستونزې دي په هغې باندې ډېر زیات فوکس وکړو. نو ځکه چې زموږ نوی نسل چې دی چې هغو ته پته ولګي او د دې قدر سره پیدا شي، نو نوی نسل چې دی هغه بدلون په هغو کې راولو او په خپل ځان کې بدلون راولو. نو دغه سنې په بل ځای کې په سورت الرعد کې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، زه تر څو پورې هغه قوم نه بدلم چې هغه د خپل د بدلېدو سوچ نه کړی. نو راځئ چې دغه شنې خپل سوچ بدل کړو، خپل کلی بدل کړو، خپل کلی آباد کړو، د دې ځای په ستونزو خبرو کړو، د دې ځای په ښکلاګانو خبرو وکړو. نو او دا خبره ډېر زیات اهم ګڼم چې د دې ځای چې کومې ستونزې دي په هغې باندې خبرې وکړو او بیا د ښکلاګانې چې دا دغه شنې خلکو ته وښیو. نو دا ویډیو بلکې یوازې پیغام نه، بلکې یوازې د قرآن آیاتونه نه، بلکې یوازې یو څو شاعري نه، دا د نوي نسل د بدلون په باره کې یو ویډیو ده. راځئ چې خپل کلی په خپله پروموټ کړو او د دې نه دغه شنې د دې ښکلاګانې خلکو ته وښیو. نو ډېره مینه مننه، ښاد او آباد او بریالي اوسئ.